دا ورو سوال کړی دی چې موږ په داسې ملک کې اوسېږو چې هلته ورځ داسې وي چې یا پکې نور بالکل نه راخیږي او یا ټوله شپه یې ورځ د سره راځي نه او یا ورځ یې شپه نه راځي او کله نه کله په میاشتو میاشتو ورځي او په میاشتو میاشتو شپه یي نو موږ به د منځه مبارک کې څه کوو الجواب کم سړی چې په داسې ملکونو کې اوسېږي چې هلته ورځ د ډېر وخت دپاره یا شپه د ډېر وخت دپاره یي د ده دوه حالات دي یو شپه او ورځ پکې راځي 24 غنټو کې شپه او ورځ راځي اگر که یا شپه لږه معمولي شپه یا ورځ معمولي خو دا چې راځي نو دی به د منځونو هم دغه ترتیب کوي کم ترتیب چې دی د پنځو منځونو دویم قسم هغه دی چې په دې 24 غنټو کې ورځ او شپه نه راځي یا ورځي او یا صحیح یا شپه په میاشتو میاشتو به کوم شپه او ما په خپله ټلیفون باندې یو کس سره خبرې کولې څه سوال یې کو نو هغه ماته دا ووایي چې دا 3 میاشتې چې ما نور نه دی لیدلی ورځ موږ نه دی لیدلي نو داسې ځایونه شتي دا سړی به څه کوي حدیث کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دجال فتنه ذکر کړې وه او بیا دا وایي چې د دجال یو ورځ به یو کال او بله ورځ به میاشتې او بله ورځ به هفتې نو صحابه کرامو سره د منځونو غم شو ډېر اوچت خلک لکه موږ وایو چې د مزدورۍ به څه کوو یو ورځ به یو کال یو ورځ به یو میاشت یو ورځ به یو هفتې او اوس د منځونو غم شو یا رسول الله منځونو سره به څه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حساب به یې لګوئ دا حساب به دوی څنګه لګوي هغه دا چې نږدې کم ملک چې دوی ته چې په هغې کې په 24 غنټو کې شپه ورځ راځي د هغوی په اندازه به یې ولګوي د هر مسلمان ملک دوی ته نږدې او هر ملک دوی ته نږدې چې هغې کې 24 غنټو کې نور شپه ورځ راځي د هغوی د ټیم په اندازه باندې به دوی خپل اندازه ولګوي او لمونځ به وکړي نو داسې هم کیدی شي چې دی به د ماسخوتنې لمونځ کوي او څه به ورځ به وي ماښام لمونځ به کوي ورځ به او کیدی شي د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ کوي او صحیح او شپه وي او دی معذور دی دې ټیم کې دا طریقه ده د دغه مسلمان دپاره چې هغه په داسې ملکونو کې اوسېږي